السلام علیکم ورحمته الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ او د صحت جامې مبتني. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته ښیم موږ څنګه کولی شو د یوه اپلیکیشن په انسټالولو سره په سلهاوو اپلیکیشنونه نور هم انسټال کړو. یعنې ملګرو موږ په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړی خو په هغه اپلیکیشن کې موږ ته تقریبا څه سوشل میډیا څه دي، شاپینګ څه ده، نیټورک څه ده، نیوز څه ده، ټول اپلیکیشن موږ ته په یو اپلیکیشن کې ملاو شي، هم په ډېر کم ام بي سره. ملګرو که غواړئ دا او دې ته ورته نورې خوندورې طریقې وګورئ او زده یې کړئ نو تاسو په خورا درنښت یو هیله کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب او په خوا کې د ګنټۍ نښانه هم ووهئ تر څو زموږ هر نوې اپلود شوې ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته ورسیږي. او که چیرې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی او زموږ حمایت کوئ نو ویډیو خامخا سره لایک کړئ. لایک ملګرو مهم ده. سمه ده ملګرو، اوس ورته ویډیو شروع کوو څنګه کولی شو د یو اپلیکیشن په انسټالولو سره په سلهاوو نور اپلیکیشنونه هم ځان ته انسټال کړو پرته له کوم اضافي لګښت سره، هم پرته له کوم ام بي څخه. او تاسو یو اپلیکیشن تقریبا په غالب ګمان سره 8 ام بي ده که 9 ام بي ده، هماغه اپلیکیشن له پلی سټور را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن باندې بیا کولی شئ څنګه چې سلهاوو نور اپلیکیشنونه لکه ټیک ټاک، ټویټر، فیسبوک، همدارنګه نور سوشل میډیا چې دي، انسټاګرام چې ده، نیولې ټول مشهور اپلیکیشن څنګه شته ملګرو ستا پکې. اوس ملګرو طریقه ویډیو شروع کوم، تاسو ته هم ښیم څنګه کولی شو هغه اپلیکیشن چې کوم ده موږ انسټال کړو. نو ملګرو دغه اپلیکیشن نوم چې ده سوشل میډیا بروزر د ملګرو. دا اپلیکیشن باید تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. سمه ده ملګرو، نو تاسو خوښوئ دا اپلیکیشن له پلی سټور نه را ډاونلوډ کړئ. نو دې ډاونلوډولو طریقه به د ویډیو په وروستۍ کې درته وښیم. اوس به دې ټریکونه درته وښیم دې کې څه کم کار کېږي. نو دا اپلیکیشن به ملګرو را خلاص کړئ. نو ملګرو چې کومه اپلیکیشن را خلاص کړل لیکلې پاپولر دغلته یو ایډز د ملګرو د ایډز څنګه کویسته کړو دلته لیکلي ملګرو نه پاپولر. دا څنګه د مشهور اپلیکیشنونه دي ملګرو. دلته تاسو وګورئ نه ملګرو کوم مشهور اپلیکیشنونه څه دي، لکه فیسبوک ته دلته وګورئ ملګرو نه، لکه فیسبوک سو، ټویټر سو، دا سو، انسټاګرام ده، مسنجر ده، همدارنګه نور مشهور اپلیکیشنونه چې دي ټول ملګرو څنګه کې بیا په دغه ځای کې دي. دلته هم ملګرو نور اپلیکیشنونه تاسو ته ملګري ګوګل سو، ټویټر ده، ملګرو ټیک ټاک ده، دا کوم چې زه په لک کې ده، دا امازون ده، څنګه ده جیمیل ده. دلته مختلف اپلیکیشنونه تاسو ته معلومیږي. څومره کته ځي ملګرو د اپلیکیشنونه همدومره څنګه دي زیات دي. دا د انډیکس بروزر هم شته، کوفیس شته په ملګرو. دومره زیات اپلیکیشنونه دي ملګرو چې تاسو څنګه کې کتلی شئ او هغه اپلیکیشن څخه څنګه کې تاسو استفاده کولی شئ. اوس ملګرو دلته لاندې یو بل اپشن تاسو ته درکوي ملګرو، دغه اپلیکیشن د څنګه کې دلته کټګوریان هم څنګه کې ملګرو لري. کله چې په دې باندې کلیک کوئ دا څنګه صفحه تاسو ته راځي. دلته لیکلي دي ملګرو سوشل نیټورکینګ. نو څنګه دلته سوشل نیټورکینګ اپلیکیشنونه راځي. دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ څنګه کې دا ټول سوشل میډیا پورې چې کومه اپلیکیشنونه مربوط دي هغه اپلیکیشنونه ټول ملګرو دلته تاسو ته راښکاره کوي. دا ملګرو ته وګورئ. او دلته چې بېرته راوځي بلته ملګري دا سو، دلته شاپینګ سو، دلته نیوز سو، دلته سپورټ سو، دلته سرویس سو، دلته ایجوکیشن څنګه سو، درسونه سو. مثلا ایجوکیشن باندې کلیک وکړو څنګه چې ملګرو دا ټول کوم چې د ایجوکیشن یا هم د درسي کتاب اپلیکیشنونه چې دا ټول تاسو ملګرو دلته راړئ. اوس زما انټرنیټ لږ کمزور ده ملګرو، ځکه ماته د اپلیکیشنونه لږ ښکاره راښکاره چې ستاسو انټرنیټ کوي نو ستاسو څنګه کوي د اپلیکیشن ډېر زر څنګه کوي شو کوي. نو دا ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن تاسو خامخا ضرور په خپل موبایل کې یو وارې انسټال کړئ. نو ملګرو د اوس په دې د ډاونلوډ کولو طریقه هم درته وښیم څنګه کولی شو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو. ملګرو دې اپلیکیشن ډاونلوډولو لپاره به تاسو راشئ خپل پلی سټور اکاونټ څنګه ده پلی سټور به را خلاص کړئ. پلی سټور مو سره خلاص کړئ نو پلی سټور باندې به کلیک وکړئ. نو دلته پاس سرچ کې ملګرو دا څنګه کې ولیکئ تاسو سوشل میډیا بروزر. نو دا نوم به څنګه کې تاسو دلته پلی سټور کې ولیکئ. ما نوم ته لیکلی او کلیک ورباندې کړو نو دا صفحه به تاسو ته راځي. نور ملګرو مختلف د ما څه کوم تقاضا هغه په ویډیو په لومړي سر کې ملګرو څنګه ده دا اپلیکیشن څنګه تاسو باید را ډاونلوډ کړئ. دلته لیکلي دي آل سوشل میډیا اینډ سوشل نیټورک اپس 2010 څنګه د ملګرو دا اپلیکیشن ده. له دې تاسو څنګه کې را ډاونلوډ کړئ ملګرو. دا څنګه کې 100,000 نفر ډاونلوډ کړی 8 ام بي سایز د ملګرو. او دا وایي ډاونلوډولو طریقه هیله چې خوښه شوې وي. تر بیا پورې چې ملګرو دا ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مدد کوم. پلو یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.